اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه میا ګل غفار د میا منډۍ د سادات خاندان اوسیدونکی د میا منډۍ د اخبار مالاس کې نیولې. په دې کې یو بیان راغلی دی چې وزیر اعلی صاحب د دې اډو څه منظوري ورکړې ده چې هغه د نن نه یو 4 میاشتې خوا و شا مخکې ما دې قوم ته اپیل کړی او راغونډ شوي وو او هغوی دا وویلې چې دا اډه چې کومه د میا منډۍ ده دا د دې ځای نه بل ځای ته منتقلې کېدو موږ ملګري نه یي او د حکومت نه مطالبه کړې وه چې دا د 100 کالو اډه ده او دا دې په همدې ځای قایمه دا د دې ځای نه نه لرې کېږي. نن دا بیان راغلی دی ډېر دلګیر کړم، ډېر یې خفه کړلم ځکه چې دې ته زموږ 500-600 خاندان چې کوم دی هغه دې ته په اډې ته دي او د دې څخه د نورو زرګونو خاندانو دغه تړل شوی دی، زندگی تړل شوی ده، روزګارونه دي، دوکانونه دي. نو هغوی هم په دې باندې خفه دي. نو زه مطالبه کوم د ډي سي صاحب نه چې د دې د انکوایري وکړي او دا پته دې ولګوي چې ولې دا د دې ځای نه منتقل کوي او یا په تاروخیل نوم دوی اخیستی دی په دې کې چې تاروخیلو ته دا اډه منتقل کوو او هغه ځای کې رسټیان د منظورۍ اډر کړی دی. دا د موږ څه زیاتی دی، ظلم دی او دا د اعلی چارواکي هم ترې خبر شي او دا خپله خبره دې واپس والي او همغه زموږ اډه دې په ځای پرېږدي لکه څنګه چې قوم مخکې فیصله کړې ده او هغه موجوده ده. 4 میاشتې مخکې ما پریس کانفرنس هم کړی او هغوی په اتفاق کړی او کاغذ یې لیکلي. نو دا اډه چې کومه زموږ ده نو دا د 1896 نه دلته قایمه شوې ده چې په دې کې د انګریزانو کاغذونه هم موجود دي. ما څه په لیکلو کې راسه دي، ما مخکې ښودلي په پریس کانفرنس کې او د هغې نه وروسته د پاکستان کاغذونه هم دي. اوس موجوده وخت کې د 2015 د پولیټیکل جنټ وقار علي صاحب موږ د هغه لیټر هم پکې موجود دی. د هغې نه وروسته بیا زموږ چې کومه خبره قومي شوې ده په 4مه میاشت کې د نن نه 4 میاشتې مخکې یا 3 میاشتې مخکې هغوی کې فیصله قوم بیا وکړله، په هغه زړو کاغذونو اتفاق وکړه، ویې ویلې چې دا ډبی دا د دې ځای نه بل ځای ته